د طالبانو زبردست اعلان او پر پاکستانی ځواکونو د پاکستانی طالبانو برید جزئیات هم دی ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو کابینه وايي لویه څارنوالي د پخوانیو مفسدو چارواکو دوسیې وڅېړي. د طالبانو د چارو اداره وايي چې نن چهارشنبه د کپت 11 د رئیس الوزرا ملا حسن اخوند په مشرۍ د کابینې غونډه شوې ده. په دې غونډه کې د طالبانو کابینې لوی څارنوالۍ ته دنده ورکړې چې د پخوانیو مفسدو چارواکو دوسیې سرنوشت معلوم کړي. په جوړه شوې غونډه دغه راز د پخوانی حکومت سره د پخوانیو زنداني مجاهدینو دوسیو په اړه هم خبرې شوي او لوی څارنوالۍ ته دنده سپارل شوی چې دغه دوسیې وڅېړي. طالبانو د پخوانیو مفسدو چارواکو دوسیو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. د چارو ادارې لخوا په خپره شوې خبرپاڼه کې لیکل شوي چې د کابینې په نننۍ ناسته کې اقتصادي کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې په غصب شویو دولتي ځمکو د جوړ شویو ودانیو موضوع دې وڅېړي. بلخوا پاکستاني چارواکو ویلي چې د ډیورن فرضي کرښې پورې غاړې افغانستان نه په شمالي وزیرستان کې د امنیتي عسکرو په یو پوسته برید شوی دی. وایي په دې برید کې 2 پاکستاني عسکر وژل شوي او 100 نور ټپیان شوي دي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دغه پیښه پرون سهشنبه د کپ میاشتې په 10 نیټه د شمالي وزیرستان غلام خان تحصیل په 1 ګرام سدګۍ سیمه رامنځته شوې ده. راپورونو کې ویل شوي چې له برید وروسته په سیمه کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي او چانیز عملیات هم پیل شوي دي. د پاکستان پوځ تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم کومې ډلې د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. تر دې وړاندې پر پاکستاني پوځیانو پاکستاني طالبانو او بلوچ بیلتونپالو بریدونه کړي او مسؤلیت یې هم منلی دی. تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.